الله رب العزت په دې دنیا کې هیڅ مخلوق عبث او بېهوده نه ده پیدا کړی. د قرآن عظیم الشان د آیت مطابق جنیات او اشرف المخلوقات یعنی انسان یې خاص د خپل عبادت لپاره پیدا کړي دي. بس خو له بده مرغه نن سبا موږ انسانانو د خپل ژوند اصلي هدف هیر کړی دی او کله کله خو باید په خپلو سرکشیو او باخیتوب وژاړو. آیا کله مو فکر کړی دی کله چې د دنیا د عیش او شهوتونو په وړاندې خپل ځان او حیثیت وبایلو نو واقعا چې زموږ په حال افسوس پکار ده. کله چې یو ګناه ووینو ځان غلی ونیسو، نیکي او نیک عمل وګورو ورته شا کړو او ځان نه پې پوهه کړو، زموږ په حال دې افسوس وي. زموږ په حال دې افسوس وي چې یو فلم سندره مو ژړوي خو د قرآن په اورېدو سره هیڅ اثر او تغییر نه حس کوو. د افسوس مقام ده چې په دنیا کې غرقېدل او بې کچې مینه مو داسې حالت ته ورسوي چې آخرت رانه هیر شي او داسې ژوند کوو لکه مرګ چې اصلا نه وي. مهربان رب الله جل جلاله منو خو پر وړاندې له باغیتوب او نافرمانیو لاس نه اخلو. په خپل حال باید وژاړو چې په ډیرو بېهوده کارونو مو دا قیمتي ژوند مصروف ساتلی دی. په داسې حال کې چې د قیامت په ورځ به الله رب العزت ته د ثانیې ژوند حساب ورکوو. زموږ په حال دی افسوس وي چې عبادتونه مو هیڅ سکون نه لري او صرف عادتونه دي. د خپل کمزوري ایمان له وجې ځان ترې خلاصوو او هیڅ روحي حضور پکې نه لرو. د ژوند هره ورځ یوه نوې موقع ده چې الله جل جلاله یې موږ ته راکوي تر څو هغسې بندګي وکړو چې الله تعالی یې له موږ نه غواړي. د خپل رب سره راز او نیاز وکړه او د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړه. بې له شکه چې په خپلو خطاو اعتراف، توبه ایستل او خالق ته د بنده عاجزي ډیر محبوب عمل ده. هیڅ کله به د لاس خالي در ونه ګرځوي، هیڅ کله. دا د رب وعده ده.